Assalamu alaikum dear students, hope you all to be fine, healthy and doing well. This is Education Afghanistan and I'm Mansoor Wahdat, an English instructor there, the English instructor of Easy English and Pashto program at EEA. Today is our A-43rd lesson and we are going to talk and start from our grammar part as usual. In every lesson we have three parts: grammar, words and sentences. The first part is always grammar that we discuss. The second is we discuss about words, and the third we are talking about sentences. Let's start about our grammar part and let's see that up to where we have reached. سلام تاسو ټولو ته درنو دوستانو، هیله ده چې ټول به ښه اوسئ. نن زموږ د ای برخې درې څلوېښتم لوست دی او په دغه لوست کې موږ لومړنۍ برخه نن گرامر لرو. قسمی که شما میفهمین ما تنسا را شروع کرده بودیم و درباره سیمپل پرزنت تنس، پرزنت کنتینیوس تنس، پرزنت پرفکت تنس یعنی کمی بحث کردیم. امروز بخش دومی پرزنت پرفکت تنس است. در درس گذشته ما درباره پرزنت پرفکت تنس درس دادم و یک یوزیجشان دو تا یوزیجشان همچنان استراکچرایشان خواندیم. امروز میایم سری دیگه یوزیجای پرزنت پرفکت تنس. نن د پرزنت پرفکت تنس په نور یوزیجونو باندې کار کوو، نور استعمال ځایونو باندې کار کوو چې دغه پرزنت پرفکت تنس سره له دې چې همغلته کارېدو کوم ځای کې چې موږ ویلي نور چېرته کارېږي. لکه څنګه چې موږ نو نامینیشن یې داسې ویلي چې پرزنت پرفکت تنس معنی ده حال کامله یا حال بشپړه زمانه. دغه بشپړه زمانه باندې موږ داسې بحث وکړو چې داسې عمل ښیي چې کوم چې په تیر کې شروع شي او پای ته ورسېږي مګر وخت یې تعین ونه وسي. راځو نن په دې بحث کوو چې دغه نورې درې یوزیجې چې دا او دغه یوزیجې دي په دغه باندې بحث کوو. We present perfect tense as used to show an action with the present perfect tense د دې لپاره کارېږي به همین خاطر به کار می‌رود، به کار برده میشه تاکه یک عمل نشان بده تر څو یو عمل نشان ورکړي. یو عمل متوخی څه رقم عمل we started in the past کوم چې په تیر کې شروع شوی continued to present حال ته راغلی مثلا جریان پیدا کړی تر دې وخته پورې and may or may not go to future او شاید راتلونکي ته لاړ شي یا لاړ نه شي. یعنی داسې مثلا زه تاسو ته وایم چې زه د مثلا د لسو کلو راهیسې همدلته اوسېږم، زه د لسو کلو راهیسې اوسېږم. تاسو فکر وکړئ د عمل په تیر کې شروع شوی دی، اوسېږم اوس هم اوسېږم خو شاید راتلونکي کې اوسېږم یا ونه اوسېږم دا نه ده معلومه. نو دغه ښودلو لپاره موږ کوم ټنس کارو؟ د پرزنت پرفکت ټنس کارو. که څه هم دغې لپاره پرزنت پرفکت کنټینیوس ټنس هم کارېږي مګر پرزنت پرفکت ټنس هم دغې لپاره څنګه کېږي کارېږي. یعنی عمل را نشان میده که در گذشته شروع شده باشه، تعال جریان داشته باشه و شاید در آینده جریان داشته باشه، یعنی جریان پیدا کنه یا نکنه، یعنی تعیین نیست. لکه مثلا په دغه حالت کې کله چې داسې یو کیسي مثلا چې تیر کې عمل شروع شي اوس پورې جریان وکړي راتلونکي ته یا لاړ شي یا لاړ نه شي، دغسې کیس ته ښودلو لپاره بیا موږ دوه کلمات کارو، یا سنس کارو یا هم فار کارو. سنس او فار یعنی دغه سنس چې وکارېږي بیا نو موږ ته دا ښیي چې عمل په تیر کې شروع شوی او تر اوسه پورې جریان لري. که چېرته فار وي هم موږ ته دا ښیي چې په تیر کې شروع شوی او تر اوسه پورې جریان لري. مثلا زه وایم چې I have lived here since 2001. زه د 2001 کال راهیسې دلته اوسېدلی یم. که چېرته دا since 2001 ته لرې کړي نو داسې I have lived here زه دلته اوسېدلی یم، شاید اوس نه اوسېږي یعنې تر اوسه پورې جریان نه پیدا کړی. مګر که چېرته سنس وکارې بیا معنا دا راځي چې هغه وخت نه اوسېدم او اوس هم اوسېږم، شاید راتلونکي کې اوسېږم یا ونه اوسېږم. نو I have lived here زه دلته اوسېدلی، زه دلته اوسېږم since 2001 د اول کال نه را په دې خوا. سنس معنا کله چې سنس کلمه وکارېدله نو یو مشخص تاریخ به ښایي چې همدغې کلونه را په دې خوا. دویم مثلا I have taught English since 2001 ما انګلیسي تدریس کړې ده د څونه څه وخت نه را په دې خوا د 2001 کال نه را په دې خوا. یا موږ وایو چې she has lived here هغه دلته اوسېدلې ده for 20 years د 20 کالو لپاره. ګوري for 20 years دغه فار او سنس دواړه دغه یو دنده لري مګر فرق یې په څه کې دی. ګوري کله که فار راشي فار بیا به له دې نه وروسته چې راځي ډیوریشن راځي، موده به راځي چې څومره وخت. او که سنس راشي د دې نه وروسته به دا د شروع کېدو ډیټ راځي شي، یعنې دا عمل څه به شروع شوی دی هماغه ډیټ به دلته څنګه کې ذکر کوي. ګوري دلته وګوري فرټونې اوس 2020 دی که نه، دا 20 کاله اوسېدلې ده او دا هم 2001 کال نه را په دې خوا. لکه دا دواړه جملې مثلا دلته دا تاریخونه دواړه د یو شیان دي. دې دا 20 کاله کېږي چې ته مثلا څه کوي تدریس کوي او دې هم 20 کاله کېږي تدریس کوي مګر دې کې مشخص تاریخ ذکر شوی چې کوم تاریخ نه شروع دی تر اوسه پورې خو موږ پوهېږو چې څو کاله شوي او دې کې دغه ټول ډیوریشن ذکر شوی دی. نو the sense of far, the difference between sense and far is that the far
is used with duration before it comes before duration and since comes before a specific date. یک تاریخی معین باید باشه که پیش از او باید چی بیاید since بیاید و اگه تاریخ معین نباشه یعنی ما مثلا یک duration یک جریان رو نشان میدیم باز پیش از او for میاید چی میاید for میاید. For example, I have taught English. I have taught English. It means that the teaching of English was started in 2001 and it is going on, it is in progress up to now. May or may not go to future, but there she has lived here. Living of her started 20 साल पेश यानी शल काल मखी 20 years ago دا د اوسېدل شروع شوي تر اوسه پورې اصلا دواړه یوه معنی لري مګر کله که سنس کاروئ مشخص تاریخ د شروع کېدو دغه عمل به کاروئ او که فار کاروئ د هغه وخت نه تر اوسه پورې چې کوم وخت تېر شوی دا ټول کلونه په بر کې نیسئ لکه 2001 نه را په دې خوا since 2001 او یا شل کاله کېږي for 20 years دغې لپاره هم present perfect tense کاریږي. Second definition is used to show an action that happened in the past but the result is still seen in the present. وای دا داسې یو عمل ښیي کوم چې په تیر کې پیښ شوی but the result is still seen in the present but we can see the signs and the result of the action that has happened in the past. The present perfect tense is used to show an action that happened in the past but the results, the signs, the indications they are seen now in the present too. For example, what do you say? مثلا ما چی میگیم یعنی او یک عمل نشان میده که در وقت گذشته مثلا واقع شده باشه خلاص شده باشه پس عالی نشانهایش معلوم میشه یعنی ما میتونیم حس کنیم که کدام عمل انجام شده اینجا. مثلا ما میگیم که I painted the kitchen. What? We have painted the kitchen. We have painted the kitchen. صحیح کو همینجا ما آشپزخانه را رنگ کردیم. چی کردیم؟ آشپزخانه را رنگ کردیم. اگه ما برویم آشپزخانه را ببینیم او رنگ شده می باشه. اما رنگ که ما میبینیم او یک ساین است، یک ریزلت است. از کدام عمل برآمده؟ از عملی که در گذشته واقع شده. نو هغه عمل چې په تیر کې پیښ شو اوس هم نشانه مونږ لیدلی شو هغه لپاره هم هغه شو کولو لپاره هم مونږ د present perfect tense کاروو. دریم usage ترازو is used to show existence and state. As we say that in simple present tense we say that I am a boy. It is a state. I'm here. It is existent. Simple present tense shows that. Present perfect tense also is used to show existence. دغه حالت او د موجودیت لپاره موږ simple present tense کاروو simple past tense مکاروو. اوس دغه present perfect tense هم په یو نه یو ډول سره موږ ته یو حالت څرګندوي. څنګه څرګندوي؟ when we use been a third form of the verb in this case ګوري دغه موږ په present perfect tense داسې کارو چې مثلا subject به راځي have has به راځي بیا به third form of the verb راځي. نو دغه been کلمه چې دا د third form په حیث باندې کارو په دغه وخت کې نو بیا موږ ته state ښودل کېږي لکه دا داسې معنا لري مثال په ډول I have been here زه دلته یم مثال پر I've been fine زه ښه یم نو دا داسې معنا لري لکه I am fine. فرق سره په دې کې دی چې I have been fine معنا زه له مخکې وخت نه تر اوسه پورې ښه یم څنګه یم ښه یم او I am fine زه ښه یم. ګوري فرق څه دی where have you been ته چېرته یې where are you ته چېرته یې where have you been it means that where are you from past up to now دا چېرته یې but if you say that where are you اوس چېرته یې نو دغه سره فرق دی. present perfect tense همدارنګه د دې لپاره کارېږي تر څو موږ ته state ښوي. په ټوله کې درې یوزجه موږ ویلې لومړنی یوزج دا داسې عمل ښیي چې په تېر کې شروع شي اوس ته جریانو کې شاید مخته لاړ شي لکه زه مثلا په کونړ کې اوسېږم د 2001 کال په دې خوا اوس هم اوسېږم. for دغه سنس کارېږي کله چې specific date وسي for کارېږي کله چې د ټول کلونو منشن مونږ کو هغه ذکر وکړو. همدارنګه د لپاره کارېږي تر څو داسې عمل وښیي چې په تېر کې ترسره شي اوس ریزلټونه هم معلومیږي لکه we have painted the kitchen. we have painted the kitchen موږ د آشپزخانه رنگ کردی ده یعنی اگه شما ببینید ما همی آشپزخانه را رنگ کردیم همی رنگ که ما به آشپزخانه همی حالی برویم همی عمل که است انجام شده و گذشته حالی که به آشپزخانه برویم ما میتونیم ببینم که آشپزخانه رنگ شده است یعنی او یک اندیکیشن و یک ساینشن است. is used to show existence and state. همچنان present perfect tense به همی خطر به کار برده میشه که state و existence را نشان بده. state یعنی حالات و existence یعنی موجودیت اینها را هم نشان داده میتونه. وقتی که ما state و existence با present perfect tense نشان میدیم باز ما چی به کار میکنم been به کار میکنم هم been تلفظ کرده میتونیم
been تلفظ کرده میتونیم. For example I've been here من همینجا هستم. فرق در بین I have been here و I'm here همیست که I've been here it means that I'm here from the past. اینجا یک لینک در امر گذشته، مگر اگه بگی I'm here اینجا باز کدام لینکی نمی باشه. Thank you. It was the first part of A-43rd lesson. Let's go to our second part. Coming to words, follow me. I, eraser, 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 erect, example, example, end, effect, elect, election, escape, endanger. I, eraser, erect, example, end, effect, elect, election, escape, and endanger. I mana da staraga. Samana staraga ya chishim. For example, we say that I have 2 eyes. Madu chishim darim. Za do stargi laram. I satawai stargi ta ya chishim. Eraser mana takhtapak. یا عموما هغه شی چې نور شیان پاکوي هغه ته اریزر ویلی شي. پاکونکی اریز پاکولو ته وایي، اریزر پاکونکی ته وایي. تخته پاک ته موږ کارولی شو. ایرک معنی د غوږ درد. Earache, the work that, for example, we say that I have earache. I'm in trouble from the earache. زه د غوږ له درد نه څنګه یم؟ مشکل کې یم، یا ما د مشکل هستم از خطر چی؟ از خطر درد گوش د ایر په خپله گوش ته وایي او ایک درد ته ویلی شي. اگزامپل دا ایک کلمه تاسو په خپله شي د ځای نه لرې کولی شئ. مثال په ډول نی ایک د زنګون درد، یا هیډ ایک د سر درد، یا باډي ایک د وجود درد. اگزامپل معنی د مثال څه معنی ده؟ مثال. For example, we say that simple present tense is used to show habitual action. ساده حال زمانه دل لپاره کاریږي تر څو عادتونه عمل وښیي. For example, مثال په ډول. example څنګه ته وایي؟ مثال. end معنی د پای یا اختتام. ما میگم د دری پای مثلا there is the end of the film. دا د فلم اخر ده یا پای ده. For example, we say that end your things. خپل شان دي ختم کړه یا پای ته ورسه. effect معنی ده تاثیر لرل یا په خپل تاثیر خودش به معنی اثر هم میه، د اثر په معنی باندې هم راځي. For example, we say that watching the television with family and small children has effect on the mind of the children. دا تلویزیون کتل له ماشومانو او د کورنۍ سره یو ځای دا د ماشومانو په ذهنیت او هغوی په فکر باندې یو اغېزه لرلی شي. تاثیر. elect معنی د انتخابول یا انتخاب کردن، ټاکنه. For example, I have elected this way. ما همین را انتخاب کردیم. election معنی انتخابات یا ټاکنې. په دری کې مرته انتخابات په پښتو کې ورته ټاکنې وایي. For example, I want to elect the right person in the future in the coming election. ما میخواهم یک شخص مستحق در انتخابات آینده چی کنم؟ انتخاب کنم. escape معنی تښتېدل یا فرار کول. څه معنی؟ تښتېدل یا فرار کردن. For example, the people came, the thieves, they came, they stole and they robbed all the store and escaped. غل راغله ټول سټوري مثلا غلا کا او هغوی لړل. انډینجر معنی په خطر کې اچول. یا مثلا ما میگم در خطر انداختن، کسی که را در خطر میاندازی او را انډینجر میگه. په خطر کې اچولو ته چی وایي؟ انډینجر. سو تhank you. آی معنی سترګه، اریزر معنی د په تخته پاک، ایرک د غوږ در اگزامپل مثال، اند معنی د ختمول، افیکټ معنی د اثر، الکت انتخابول، الکشن انتخابات، اسکیپ تښتېدل، انډینجر معنی د په خطر کې اچول. آی چشم، اریزر معنی ما هم د دریم تخته پاک برش میگم، ایرک درد گوش. اگزامپل مثال، یا مثلا د دریم چی میگم مثلا ما نن یک چیز میگم. اند معنی د پای یا اختتام، افکت تاثیر اثر، الکت انتخاب کردن، الکشن انتخابات، اسکیپ فرار کردن، انڈینجر در خطر انداختن. Thank you. It was the second part of 43rd lesson. Let's go to our last part, sentences.
Coming to sentences. Welcome to the Roma restaurant. How many? 1, please. Right this way. Your waitress will be with you in a moment. Right this way. Your waitress will be with you in a moment. Hello, sir. Would you like to order now? Hello, sir. Would you like to order now? What do you have? What do you have? We have water, juice, and Coke. 1 Coke and a small cake with it. Welcome to the Roma restaurant. How many? Roma restaurant ته په خیر راغلی څومره؟ لکه دا داسې معنا لري مثال په ډول چې یو څه کې او کله چې یو رستورانت یو فقط یو شیان یعنې یو دوکان یې فقط یو شی خرڅوي که نه لکه مثال په ډول زه فقط اوبه لرم نو زه پوهېږم چې دلته داسې شي پسې راځي هغه وخت کې فقط غږ کوم چې how many یعنی مثال په ډول لکه اړتیا نه مثال په ډول ډېر شیان نه په همدغه وختونو کې هم دا ډایرکټ ویلی کېږي how many که نه وي داسې بعض گفته میشه که یعنی چی باید بیارم مثلا چند تا باید بیارم چی باید بیارم همین سوالا بس پرسیده میشه اگر فقط یک چیز را چی میکنه آردر میکنه یعنی یک دکان باشه و یک چیز را داشته باشه بس فقط میگه how many یعنی فقط به همین خاطر که جمله را شارتن کنه 1 please دا ورته یو مهرباني وکړه یعنی فقط یو Right this way په دې لاره لاړ شئ right this way معنی همدغه لاره ونیسئ مثلا your waitress will be with you in a moment ستاسې هغه مثلا هغه کوم کسان چې د څه وړه راوړي ګارسون چې ورته یو ګارسونی هغه ته ویټرس وایي یو ګارسون چې کومي هغه ته ویټر وایي نو ویټرس جلی ده مثلا will be with you in a moment ستاسې ګارسون به څنګه شي ګارسونې جلی به تاسې سره مثلا په یو شیبه کې به تاسې سره اوسي یعنې درته به یې راوړي هلو سر هغه وایي سلام سر would you like to order now تاسو غواړئ چې اوس شه راوغواړئ میخواین یک چیز را میالی بخواین یعنی چیز را آردر کنین ورته what do you have شما چی دارین تاسو څه لرئ what do you have تاسو څه لرئ we have water juice and coke ما او جوس و کوک داریم we have موږ لرو اوبه جوس او کوک دا ورته one coke یو کوک and a small cake with it please او دغه سره یو کوچنی کیک راوړئ no so there was the conversation between waitress and the person the customer that comes to the restaurant thank you dear students it was our 43rd lesson a part of 43rd lesson of Easy English and Pashto program. Till I'm coming in another lesson recommending you to Allah good, great and happy times.